دې سایډ له تصویرونه تاسو ته ښکاري دا یو نوي قسم تصویرونه دي. یو کس راته په وټساپ راولېږل وایي دا قسم تصویرونه دا قسم ډي پي به موږ ځان دپاره څنګه جوړو. نو که تاسو غواړئ چې دغه شانې تصویران جوړ کړم نو تاسو بالکل په موبایل کې جوړولی شئ. څنګه به کېږي د دې مکمل طریقه زه تاسو ښایم په دې ویډیو کې. د هغې لپاره تاسو کې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. بلکې ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره خامخا شیر کړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته دغه طریقه زده کوو چې څنګه به موږ دا قسم وایرل تصویران په خپل موبایل کې جوړوو. دا ټول نه به تاسو په خپل موبایل کې ګوګل راوړئ. په ګوګل کې به سرچ کړئ سټډي جابي. څنګه چې تاسو دا سرچ کړئ تاسو به دا سټډي جابي ویب سایټ راولي. تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کړو دغه شانتې لږ ښکته به راشي. دلته دا اولنی تصویر تاسو ته ښکاري. تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ. که تاسو سره دا نه رالي بره په دې سرچ کې دا سرچ اپشن دی دلته به تاسو ولیکئ امبریلا. چې څنګه امبریلا ولیکئ دا یو ارټیکل به راولي. تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک کړئ. د دغه نه علاوه د دې لینک ما تاسو ته کمنټ کې هم درکړی چې څنګه تاسو په لینک باندې کلیک کړئ ډایرکټ به تاسو سره دا ارټیکل کولاو شي. بیا به تاسو وکړئ دغه شانتې لاندې به راشئ. دلته به تاسو دا لیکل درکړي وي د ټولو نه اول به تاسو وکړئ دا لیکل به کاپي کړئ. چې څنګه هم کاپي کړئ بیا به تاسو وکړئ په دې کلیک هیر به کلیک واخلئ. دلته به تاسو پر جاینټ اینډ کریټ کلیک واخلئ. دلته به تاسو وکړئ په دې کریټ ون باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. دلته به تاسو هغه ایمیل آی ډي ورکړئ کوم چې ستاسو موبایل کې دلته په اکاونټ نه وي جوړ شوی. دلته به تاسو هغه جیمیل آی ډي ورکړئ. څنګه هم جیمیل ورکړئ په نیکسټ په کلیک واخلئ. دلته به تاسو نیم غواړئ نو نیم ورکړئ. صحیح ده. دلته به تاسو بیا په دې نیکسټ کلیک کړئ. دلته به تاسو کنټري سلیکټ کړئ. دلته به برډے سلیکټ کړئ. صحیح شو. چې کم تاسو سلیکټ کوئ خو د 18 عمر نه به په کمه نه سلیکټ کوئ. صحیح شو. بیا به تاسو په دې نیکسټ کلیک واخلئ. څنګه هم کلیک کړئ ایمیل ته به ویریفیکیشن کوډ راشي. دلته به تاسو ته جیمیل راشي. ټیک شو. دغه شانتي دا کوډ دی. دا کوډ به تاسو کاپي کړئ او دغلته به یې ورکړئ. کوډ مې ورکړو په نیکسټ په بیا کلیک واخلئ. چې څنګه هم په نیکسټ کلیک کړئ دلته دا ویریفیکیشن ډېر اهم دی. دا به د تاسو نه غواړي. صحیح ده. خو د دې احتیاط تاسو ډېر وکړئ. دلته په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. ټیک شو. دلته اوس ګورئ دا نشان چې کوم تاسو ته ورکړی په دې کې تاسو ډېر بیا خطا کېږئ. نو ګورئ ورته دا نشان د دې سره به تاسو دا نشان برابروئ. صحیح ده. اوس ګورئ دا موټر سایکل چې دی دا به اوس موږ د دې سره برابروي. وګورئ ورته دغه شانتې په لیول کې کوئ به. صحیح ده. بیا په سبمیټ کلیک کوئ. 15 پیرې به تاسو دا چل کوئ. ګورئ دا ټول وشوې. دلته ویریفیکیشن کمپلیټ وښوئ. که ستاسو کمپلیټ نه شو تاسو نه به څه غلطي شي دوباره بیا وکړئ. بس تاسو اکاونټ دلته جوړ شو. دلته به تاسو دغه لیکل پیسټ کړئ. ګورئ دا لیکل ما پیسټ کړه. ټیک شو. دا لیکل څنګه هم تاسو پیسټ کړئ په دې کې تاسو دا چینجینګ به کوئ. کم چینجینګ دی زه تاسو ته وښیم. دلته به تاسو ایئر چینج کوئ نو دا هم تاسو چینج کولی شئ کم ایج چې دی. صحیح ده. د دې نه علاوه د شرټ کم کلر چې دی ټیک شو دا هم تاسو چینج کولی شئ. دا یلو دی نو تاسو وایټ بلیک کولی هم شئ. ماسک کلر هم چینج کولی شئ. دلته به تاسو دلته نیم ولیکئ د چا په نوم چې جوړول غواړئ. صحیح شو. چې څنګه هم هر څه تاسو چینج کړ په دې کریټ په کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په کریټ کلیک واخلئ دا تصویران به تاسو سره جوړ شي. دا تاسو لیدلی شئ دا تصویران ښکاري. صحیح شو. تاسو په دې یو تصویر کلیک کوئ دغه شانتې. دلته تاسو په دې 3 ډاټ کلیک کوئ او دا تصویر ډاونلوډ کوئ. دا به تاسو سره ډاونلوډ کیږي. اوس که تاسو د جنۍ لپاره تصویران جوړول غواړئ نو دې کې به تاسو معمولي چینجینګ کوئ. چینجینګ به تاسو څنګه کوئ دلته دا ایج دا هم تاسو چینج کولی شئ. ما تاسو ته ویل دي خو نور چینجینګ چې کوم دی هغه به تاسو دې کې مکمل کوئ. کوم ځای کې چې بوای لیکلی بوای به تاسو لرې کوئ او دلته به ګل کوئ. فار ایګزامپل دلته بوای دی نو دا به اوس موږ لرې کوئ. ټیک شو. دا به ګل کوئ. صحیح شو. د دې نه علاوه بلیک ماسک دی نو دلته به دا اوس کلر تاسو چینج کوئ. فار ایګزامپل زه چینج کړم وګورئ ریډ ماسک مې کو. صحیح شو. دلته دا یلو دی نو دا به مونږ کټ کو. دا به هم ریډ کو. صحیح شو. چې دا ریډ کو دلته نیم چې تاسو هر یو ورکوئ. فار ایګزامپل ماسې پرزي ورکوئ. صحیح شو. دا نوم مې ورکو. بیا به تاسو کې دلته دا بوای دی نو بوای به لرې کوئ او ګل کوئ به. صحیح شو. دغه شانتې دلته هم ټیک شو. بیا په دې کریټ باندې کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په کریټ باندې کلیک کړئ نو ګورئ دا تصویر به تاسو سره جوړ شي. ټیک شو. په کوم نوم چې جوړول غواړئ خپل نوم پکې تاسو ورکولی شئ. تصویر پکې تاسو خپل نه شئ ورکولی. البته دغه شان تصویران به تاسو بیا جوړولی شئ. په یو تصویر کلیک کوئ په 3 ډاټ باندې کلیک کوئ او په ډاونلوډ کلیک کوئ. دا تصویر به تاسو سره ډاونلوډ کیږي. نو همدغه قسم تصویران تاسو په اسانۍ سره په خپل موبایل کې اوس جوړولی شئ. د دې نه علاوه تاسو شرټ کلر دا کوم امبریلا چې د دې کلر هر څه چې دی دا تاسو چینج کولی شئ.
تاسو ډایرکټ په دغه باندې تاسو سرچ کولی نه شئ، نو تاسو په دې لینک باندې کلیک کوئ، ډایرکټ به تاسو سره هغه ارټیکل راولي، په هغې کې بیا دغه طریقې کار وکړي کوم چې ما تاسو ته وښودو. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښ شوې وي. که خوښ شوي ملګرو سره هم شیر کړئ. څه قسمه کوېشن یې کمنټ کې کولی شئ. ډېره مننه.